وکړي چې دلته کې موږ ته کلي کې نږدې مدرسه صاحب کړي او که نه موږ به هغه لرې ځای ته تلو دلته نږدې ځای ته ورځو. بچې دې ټول جاګیر زما نه پس وارث سره کړي د تمانچې چل خو مې درته وښودل اوس پته د ټوپک د ډس چل ښیم او چې په دې کلي کې د چا مخوا دې خوا کړو دړه د سر ولوله بل ځای نه دړه د سر بچی خو مې راغله بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې بچو راغلی او دې خوا راځه کښېنه بچې دې خوا قاري صاحب سره دې خدای ښه وکړي بچې چې دا مدرسې دلته لنډه جوړه کړله نو دې کلي وړو ته به م اساني او تاسو ته به م اساني او بابا جانا دلته قاری صاحب موږ ته وي چې د 2 ټیمه سبق له راځي دلته مدرسه نږدې ده. شاباس بچې سبق له ځئ 2 ټیمه ځئ ماسخوتن هم ځئ او سهار هم ځئ چې خلک کال کې قرآن ختمي تاسو په شپږو میاشتو کې ختم کړي او خپلو بچو له به داسې درون ختم کوم چې انشاءالله دا کلي خلک به تماشه کوي ښه السلام علیکم خان. وعلیکم سلام قاری خان څنګه ماشاءالله وړو کې خان هم غټ شوی دا خیر سره او ماشاءالله غټ شوی دی خان زه خو درتلم مجرې ته خو تاسو مخې لاراله ډېر وخت شو قاریګونه روک شوي کار نه چېرته تلي یاره خان څه به درته وایم کلي کې مې مدرسه شروع کړې ده او د خیره سره بس فاینل شوه نو هغې کې لږ مصروف وم ځکه نه در سازېږم مجرې ته که نه ماشاءالله مدرسه هم جوړه کړې او جی او خان دا خو به کېږي خو دا راته ووایه چې دې خو هم څنګه چکر لګولی دی دا خو مې دا بچنګي ورویستو راشه دا خپله ځمکه به راته وښیم او د تمانچې چل خو مې ورته ښولی دی اوس مې ورته ټوپک د ډس چل ښیو نه خان نه دا خو به سبا د دې معاشرې لپاره یو ناسور جوړ شي ناسور به نه جوړېږي د دې علاقې یو غټ بدماش پوي څنګه بدماشي ما کړې ده دقسې به دې وي د چا نه به یې سترګه هم نه رپي او پر سړي به دا مټ ګوري مټ نه خان نه خفه کېږئ مه خان خو زه یو ګزارش کوم وایه قاري خواړه دې څه دي خان زړه مې دا دي چې دا ماشوم دی د ده په لاس کې زه ټوپک نه قلم لیدل غواړم خان قلم دا سبا زموږ د دې ټولې معاشرې لپاره یو ښه مستقبل جوړېدی شي او چې ټوپک وله لاس کې ورکړي خان نو دا به د دې معاشرې لپاره یو ناسور جوړ شي ناسور په الټو پلټو یې نه پوهېږم قاري صاحب مطلبي خبره کوو مطلبي مطلب دې څه دی خان مطلب مې دا دی خان چې دا ماشوم تاسو ما ته حواله کړئ دنه به خدای پاک یو ښایسته عالم جوړ کړي د دنه به خدای پاک دې معاشرې ته خیر ورسوي خان دا صرف تاسو زما جولې کې واچوئ انشاءالله تعالی راتلونکي وخت دپاره به دا یو ستوري وي ستوري قاري صاحب تا خو زما سترګې وغړولې زه خو د مال دولت په نشه کې ما نه خپل دل ایرو قاري صاحب تا خو زما سترګې وغړولې دا ټوپک د نن نه پس زه په خپل لاس کې لیدل نه غواړم دا زه د خپو لاندې لیدل غواړم د خپو لاندې